ها ملګرو، په امریکا کې چې کوم اور لګېدلی دی تر اوسه پورې چې کوم دی په هغې کې د 12,000 نه زیات کورونه وسوځېده. کوم را روان اطلاعات چې دي د هغې مطابق او خلک چې په سوشل میډیا وایي هغه دا رنګې چې د پښتو یو ډېره مشهوره سندرغاړې نغمه ټول به تاسو ډېر زیات ښه پیژنئ وایي چې د هغې پکې هم کور سوی دی او د هغې هم 15 لکه ډالره قیمت و. نو د دې کوم حقیقت چې دی په نننۍ ویډیو کې درته وړاندې کومه. دا چې چل دی په امریکا کې چې کوم اور لګېدل دی د هغې تقریبا دا 10مه د کسومه ورځ ده او ډیر زیات نقصان چې کم دی هغه پکې وشو. په زراو کورونه پکې وسوځېده او داسې چل دی چې د یو کور قیمت چې کم دی نو هغه که موږ پاکستاني حساب سره واخلو نو تقریبا څه د ارباو روپو باندې چې کم دی هغه کورونه جوړ شوي دي. ډیر زیات مشهور شخصیات چې کم دي د هغو کورونه پکې وسو. خو زه به تاسو ته هم د نغمې په حوالې سره چې کم خبر په سوشل میډیا چلیږي او خلک یې شیر کوي وایي چې د نغمې پکې هم کور سوی دی نو دا مکمل طور باندې هغه دروغ دي. د نغمې کم کور چې دی نو هغه په نیویارک کې دی او دا کم اور څه چې لګېدل دي نو دا په لاس انجلس کې لګېدلی دی. نو ډیر زیات نقصان شوی دی او دا وخت چې کم اطلاعات راځي د هغو تر مخه چې کم سیلی ده هغه نوره هم تیزه شوې ده او کله سیلی وایي نوره تیزه شوه نو نور نقصانات هغه هم کیدی شي. نو دغه کم معلومات چې کومه ویډیو چې ما غوښته هغه زه تاسو سره شریک کم. انشاءالله بل ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.